اوسو د کعبه او د حرم فضایل هغه بیانیا او د حرم او د کعبه فضایل داول بیانې نو دې کې مو جواب دی او شبهه ده چې يهود او نصاراو دا ویل چې زمونږه قبله دا غوړه ده. امام روح المانی سلورم جلد او سلورما صفحه کې ویا شان نزول دا سره يهود راول کېدو مسلمانانو ته ویلو زمونږه قبله بیت المقدس ډېر غوړه او افضل ده. مسلمانانو ویلو چې کعبه ډېر افضل ده. نو دا آیاتونه مبارکه نازل شو او دا خبره تفسیر زاد المسیر هغه هم ذکر کړی ده. د يهود او د نصاراو دا تصور غلطو ځکه الله رب العزت د دوی د خبرې رد وکړه او رد د دې لپاره وکړه چې څوک داونه وایي چیرې دا يهودو دا خو اهل کتاب دي او یره جی دا د علم خاوندان دي دا برشتیا ویا. نو الله رب العزت فرمایل چې په مخ د زمکا د عبادت د پاره اول جوړه شوی کوټه هغه خانه کعبه ده. دویم دا مخکې ویلو چې د ملت ابراهیمی تابع شي دروغ موای نو اوس ویا چې د دوی دا بل خبره مو دروغ جنا ده چې دوی بیت المقدس د خانه کعبه نه غوړه غني. دوی دا ویلو چې بیت المقدس ته ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت کړی دی او دا اکثر انبیاء مسکن او مدفنم دی. نو دوی را لګېدو مسلمانانو ته ویلو چې تاسو څنګه خپل ځانونه ابراهیم علیه السلام ته ځانونه نږدې ګڼئ چې داغه د اولاد قبله پرېښودله او کعبه مو اغم قبله وګرځوله. حدیث کې راځي چې ابو ذر رضی الله عنه حدیث کې راځي د تپوسو کوه د الله رسول کم یو کور اول جوړ شوه. نبی علیہ السلام پر مسجد حرام بیا کم یو نبی علیہ السلام فرمایل بیت المقدس وې د دې په میانس کې څومره واخو 40 عاما صلیخ کالا. نو بیا دا خانه کعبه اول چا جوړه کړی دا نو اول الله رب العزت دا جوړه کړی. بیا دلته د آیت کې وای ان اول بیت وضع للناس یقینا اول کور چې جوړ شوی دی مقرر شوی دی للناس د پاره د خلکو. اول بیت وضع مطلقا
یعنی کائنات چې الله پیدا کولو نو اولې پکې دا کوټه ودروله د بندګانو د پیدې دپاره. حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی دی ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. کله چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړو نو دې ښار ته عزت ورکړه. دویم قول دا دی اول بیت وضع متعبدا وقبلة الله، یعنی اوله کوټه چې د خلکو د پاره د عبادت ځای قبله جوړه شوې ده نو دا کعبه ده. ګوره د دې خانقاهې نه مخکې کورونه به وو، خو لیکن اوله عبادت خانه دا جوړه شوې ده. مفسرین ذکر کوي چې بیت المقدس د هیڅ یو نبی قبله نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تقریبا 19 میاشتې یا 13 میاشتې مونږ کړو، بیا واپس خانقاهې ته راوړېدل. نو دا د نبی علیہ السلام خصوصیت شو چې نبی علیہ السلام دوه قبلو ته مونږ کړي. او امام بخاری امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام وی چې اما موسی کانی انظر الیه زائن حضر فی الوادی یلبی. هر چی موسی علیہ السلام دې ګویا کې زاغه ته ګورما چې په دغه کند کې ورخته شو، یعنی کعبه ته روان دی او تلبیه ویا. بیا کعبه دا دو بیت المقدس نه په ډیرو وجو باندې غوړه ده. مختلف علماء هغه وجې لیکلي دي. اوله وجه دا ده کعبه معظمه د ځمکې په مخو اولنۍ کوټه ده چې عبادت دپاره مقرر کړې شوې ده. او دویمه کوټه بیا بیت المقدس دی. دویمه وجه دا ده د آدم علیه السلام زمانې نه راواله نن ورځې پورې کعبه د خلکو د عبادت ځای دی. چا پکې په یو طریقه عبادت کړي د شرک په طریقه باندې، چا پکې د توحید په طریقه باندې. دریم وجه دا ده کعبه یو شل ځای کې واقع ده چې مکه ورته ویه، خو لیکنو د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې نه دیتا بکه هم ویه. دومره ګڼه دا بیت المقدس کې نشته، څومره ګڼه چې دا خانه کعبه کې ده. څلورمه وجه دا ده چې خانه کعبه کې برکت دی، حسی برکت هم پکې دی، معنوي برکت هم پکې دی. او ګوره برکت یې دا دی چې شپه ورځ کې به دغه ځای د عبادت نه خالی کېږي. تاسو خو تللی که نه، کله کله سړی وایي یاره زه به د شپې ناوخته راشم ځای به خالي نه جنا خالی کېږي نه پکې یو ټیم هم نه خالی کېږي. پنځمه وجه دا ده کعبه د ټولو عالمونو دپاره د هدایت یو ذریعه ده، د اتفاق او د اتحاد یو مرکز دی. شپږمه وجه دا ده چې په دې کې د الله د قدرتونو ډېرې نښې دي. اوومه وجه دا ده یو پکې مقام ابراهیم دی. الله. اتمه وجه دا ده چې د
کعبینا گیر چاپیرا زید امن والا ګرځیدلې ده کافر ملته حمله نه کوي بیت المقدس باندې کلا یو ظالم حمله کوي کلا بل نهم جدادا چې الله رب العزت په ټولو خلکو باندې د کعبه زیارت حج کولو دا فرض کړی دی اهل کتاب باندې فرض وو چې ایمان راوړي بیا حج وکي او حالان کې بیت المقدس تلل دا فرض نه دی لسم دا کسو کو دغه کوټه خاص او زیارت او فرض نه غني لکه تاسو اهل کتابو نو الله رب العزت تاسو نه بے پروا ده ان اول بیت یقینا اول کور وضع چې جوړ شوی دی مقرر شوی للناس د پاره د خلکو الذی ببکا خامغه د چنومي بکا دا علامه ابن کثیر رحمه الله او بعض علما وی چې د مکی تقریبا شل نمونه دي او بعض علماء دا ذکر کړي چې د مدینه 200 نمونه دي مکی ته مکه ولې وای مکه ورته ځکه وای د مکی معنی دا قلت الماء دوبو کمواله یا مکه ته مکوک نه غسه شوی دا چې د مغزو وستلو ته ویل کېږي اکثر ملګری الته کې حج او عمره د پالال شي ويره چې ډېر توافونه کول تر دې پورې چې بیا د خپو دردونه او تکلیفو مازغو بس او بل دار چې مکه مکرمه د زورور خلکو مغزو اگر او باسي حلاکه کله چې په حمله وکي لکه اصحاب الفیل او بکه ویل کېږي د ټیل کول جنگې دله نګورا تواب په وخت کې خلک یو بل سره ټیل کوي یو بل سره جنگيږي نو دې ته بکه وایي او بعد علماء بکه ټکولو ماتولو ته ویل کېږي لکه امام قرطبي سلورم جلد یو سلو اتدر شما صبح کی ویا لأنها تبک عناق الجبابرة اذا الحدوا فيها بظلم نو مکه کې چې څوک الحاد او فساد وکینو سټی ماتویا او د باقی معنی د عاجزی کوله ټول مخلوق او اغال تګه سکه عاجزی کوي که بادشاہ دے که گدا دے که مالدار دے که غریب دے امام مجاہد رحمه الله وی چې مکه او بکا دا دواړه یو شی دی کلمیم په با سره بدلیږي او بل دار چې مبارکان د برکت نه ډک یعنی په داسې حال کې دا کور کې خودلې شوی چې برکت پکې اچولې شوی دی مبارکان د برکت ناغسه شي د برکت معنی د زیادت او ډیرواله او بل معنی د بقا او همیشواله او د کعبه برکت یو داره چې په لکونو خلق په غاڼه باندې طواف کې حالان کې دومره کولاو زه هم نه دي او طوافونه پکې کوي او څوک پکې مرینه دویم دا چې وبو پکې هر چاته ملاويږي او بل دار چې نور ملکونو تم راوړل کېږي رزق پکې هر چاته ملاويږي څلورم دا دعاګانې پکې قبليږي یو مونږ پکې په یو لاک باندې ده او مخکې من دا ویل کعبه یو ټیمم د عبادت نه خالی کیږي
او بعض علماء بل دادا چې کعبه آبادی نو ټوله دنیا هغه به آبادی. سورۃ مائده 97 نمبر آیت مبارکه وګورئ. د سورۃ مائده 97 نمبر آیت مبارکه د سورۃ مائده پای کې وایي. سورۃ مائده 97 نمبر آیت مبارکه آی کې وایي. د سورۃ مائده کې جعل الله الكعبة البيت الحرام مقرر کړی د الله کعبه کور د عزت او قیام للناس سبب د ژوند خلق لرا وشهر الحرام او میاشت عزت مند. مطلب داره چې کعبه آبادی خلق دې طرف ته مونږ کیا نو دنیا به آبادی. او کله چې دا نو بیا په ټوله دنیا سره ورانه به بیا. وهدى للعالمين هدایت دې مخلوق لرا. وهدى للعالمين د دې علماء دو معنی ذکر کوي. یو معنی دا ده وهدى للعالمين یعنی سبب د هدایت ده. او دویمه معنی وهدى للعالمين زید هدایت ده. او مفسرین ویو کعبه کې په دی وجبان هدایت ده چې دا قبله دا مانځه کې خلق دې طرف ته توجه متوجه کیږي په دې باندې اجر او ثواب ملاويږي. په دې وجبانه دا هدایت ده. دوی موجدا دا سبب د معرفت د الله ده. الله په دې باندې پیژاندل کیږي. درې موجدا دا چې کعبه کې الله یو هدایت خو ده. یو انسان په خنیت باندې لاړ شي کده مشرک دی کده بدعتي دی کده ارس دی او چې دې په خنیت باندې لاړ شي الله ورته هدایت کوي. فاسق فاجر دی لا بینی کی. او بیا علماوی حاجی دی که معتمر دی چې زی پکار دادا چې خنیتو کی. او بل دا چې د سلورم وجدارا کعبه کې زیاتو نیک اعمال کیږي نو دام هدایت ده. پنځم وجدارا خلق توبه وباسي نو دام هدایت ده. علما بیانونه کوي نو دام هدایت ده. دعا قبليږي الله نو دام هدایت ده. د کعبه په لیدلو باندې زلو اغا نرميږي نو دام هدایت ده. مرکز د مسلمانانو ده. مسلمانانو مرکز ده. للعالمین للعالمین کی اشاره ده چې دا دو ټولو انسانانو قبله ده. سره د دینا چې يهود او نصارا او دا بدله کړي ده خو لیکن دا د عظیم قبله ده. فيه آیات بینات پدې کې نخې دي ښکارا. مقام ابراهیم یو پکې زید او درې دو د ابراهیم علیه السلام ده. ومن دخله كان آمنا سوچي داخل شو دیتا كان آمنا وبا فامنا. ولله على الناس حج البيت خاط الله د پاره په خلکو باندې حج کولو د بیت الله دی. من استطاع الیه سبیلا پاغه چا چې طاقت لري هغه ته دلاري.
ومن کفر چا چې کفر وکړو فإن الله غني عن العالمين نو یقینا الله به حاجت لري د ټولو مخلوقاتنا فيه آیات بینات یعنی په دغه ځای کې چې حرام د ښکارا نخې دي د الله په قدرتونو باندې د الله په وجود باندې او فيه آیات بینات یو دا چې په دې کې مقام ابراهیم دی ګوره اوچه ګټه پای کې د ابراهیم علیه السلام قدمونه دننه کېدل دویم دا المحبت فی قلوب الناس کعبه د خلکو بدلونو کې محبوبیت لري سیده ساده کوټه ده خو لیکن ډېر رعب لري د خلکو سره مینه پیدا کېږي نو دا محبوبیت پکې چا واچولو دا د الله د عظمت دولی والے دلیل دی یو ځل چې ویني نو بار بار هغه ورته بیا ګوره زلته نه مړېږي په دې باندې مخکې مونږ ویلو تنګ ځای ډېر خلک پکې راجمعي ګوره څلورم دا زمزم اوبه چې اوس کې مرضونو دپاره شفا ده زمزم اوبو کې دا کمال دی چې دا د تندې کارم کوي او د مړخ کارم کوي او بل دا چې یو ساس کې اوبو چې د زرو ساس کو نور اوبو کې واچي نو بیا هم پرې زمزم اوبو دا پې غالب راځي بل دا ضرري څیزونه دغه ځای ته نشي تللی د کعبې کم ګوټ باندې چې باران وشي نو هغه طرف ته بیا ډېر خیر او برکت پای کې وي او کله چې ټول باندې وشي نو بیا هر طرف ته خوشحالي نه وي پراخي وي پای کې بل دا کعبې باندې زلزله نه راځي اتمه دا چې هلته کې صفا او مروه وي او بل دا ښکاري دی ښکاري را په مخه کلی دی خو لیکن چې حرم حدودو ته داخل شو نو ښکاري هم یې پرېږدي څه ورته بیانویه الله بل داره چې دا ځای د امن دی پکې بل داره چې د انسان خوله هغه بدبویي نه کوي بل داره چې انسان حجر اسود هغه ښکل کي په دې باندې زړه خوشحالېږي او بل دا حدیث کې راځي لا تزال هذه الامه بخير معظم هذه الحرمه دا امت په خیر رواني سو پورې چې د کعبه احترام او تعظیم کوي مقام ابراهیم منها مقام ابراهیم یعنی زنی د دغه ښکارا نخونه مقام ابراهیم دی یو داغینا مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا سوکو چې حرم ته داخل شو هغه ته به امن وي او انسانان لاسکه مخکې ما ویله چې یو ښکار هغه چا ښکار را پره کلی چې هغه هم حرم ته داخل شو هغه ته هم امن وي ولله علی الناس حج البیت خاص الله لپاره په خلکو باندې حج کولو د بیت الله دی جمهور علما وی چې په دې آیت باندې حج هغه پر شوی او بعض علما وی چې نواتم الحج والعمره لله سوره بقره 196 آیت باندې پر شوی علی الله لله د دې لپاره وی اشاره د خبرې ته چې حج کې با صرف د الله رضا به مقصد بدی وي یو سړی حج لتلو واپس راغې دکاندار لورغه ویجی زما کاتر راوړه هغه خوشاله شو چې حاجی صاحب راغله پیسې براکې ځکه کاته ډیر واخو شو کاته چې راواغسله
وی راواړو اب کې دې ځګه کې ور سره حاجی سے بولی کا نه دا به د الله لپاره یا د دې لپاره باندې چې ته پکې نوم هغه دې اراده وي. حج البیت حج په لغت کې ویل کېږي قصد کولو ته. من استطاع الیه سبیلا اول کې ویلو چې په هر چا باندې حج لازم دی. اوس وی څوک چې حج ته د تللو طاقت لري. نبی علیہ السلام نه تپوسو شو ما السبیل یا رسول الله دلار طاقت شه دی. نبی علیہ السلام الازاد والراحله توخه او سورلی چې خرچه هغه در سره یې. بل دا چې یو انسان حج ونکو د باندې فرض و د در طرف نه با حج بدل هغه به کولی شي. یو انسان باندې حج هغه فرض دی او دوانه کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لیموت یهودیا او نصرانیا رجلا مات ولم يحج وجد لذلك سا. یعنی اغسل یهودی نصرانی مرشو کم چې د حج پارا پراخی مومی او د حج اغون کی. ډیر خلک حج په فرض وي خو لیکن پیسې لګول اغیز لکېږي نه چې پیسې ولګیا. نن سبا خلا یره ډیره ګرانی شو الله نو بس بیا خو ورته دا زیور لنا. ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غنی عن العالمین یقینا الله بے پروا دی د مخلوقاتنا. ان اول بیت یقینا اولنه کور وضع للناس چې خود شوه د خلکو د فارا للذي خابخا د ببکا چې په مکه کې مبارکن برکت والده وهدى للعالمین هدایت دې لپاره د مخلوقاتو. فی آیات بینات فریق نخد اخکارا مقام ابراهیم یو پکی زید و دریدو د ابراهیم علیہ السلام دے. ومن دخلو کان آمنا سوچ داخل شو دیتا وی با فعمل وللہ خاد اللہ دفارا علی الناس بخلق بانی حج البیت حج کول د بیت اللہ دی. من استطاع الی سبیلا پاچا چی طاقت لري هغه ته دلاري. ومن کفر چا چې کفر وکړو فإن الله غنی عن العالمین یقینا الله بحاجت لري ټول مخلوقاتنا. اللهم قونا فرضاك